په مزار شریف ښار کې د ابوذر غفاري له دارالعلوم څخه 10 تنه زده کوونکو د قرآن کریم د حفظ او د حدیثو دورې له بشپړولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې مراسمو کې د بلخ مرستیال والي او یو شمېر مسؤلینو، علماو او د دیني مدرسو استادانو ګډون کړی و. دوی د دیني او عصري علومو پر زده کړې ټینګار وکړ او دغه راز د قرآن کریم د درناوي او د هیوادوالو په ورځني ژوند کې د الهي احکامو د پلي کولو په برخه کې دغه ډول پروګرامونو په لاره اچول اړین وبلل او اوسني چمتو شوي شرایط د اسلامي امارت د مجاهدینو د زیار پایله وبلله. جوان هدفمند، زن و مرد هدفمند امت اسلامی را حراست میکنند، از قوانین نافذه کشور آن هم اسلامی پاسداری میکنند. عاقبت درخشان در پیش روی همه در مستقبل نصیب نسل پسین میگردد. قرآن کریم نزول څنګه چې د تلاوت دپاره ده، څنګه چې د ختم دپاره ده، همدغسې د عمل کولو دپاره ده. قرآن کریم به په محکمه کې پروت وي، فیصلې به په قرآن باندې کېږي. دا زموږ استاذ دپاره قانون دی. قاتل ته به سزا ورکول کېږي، بد عمل انسان ته به سزا ورکول کېږي د قرآن و د حدیث مطابق. به خاطر بقای و استحکام از این نظام اگر تو از حق خود میگذری، این یک بهای ناچیزی است که تو از این میگذری، این یک روپیی که در دست کس میتی. اما در فکر بقا و استحکام نظام باش، در فکر حق خود نباش. در مقابل کفر و در مقابل ارتداد فقط اینمی علما قشری متقی حاصل خاص است. در مقام در مرتبه متقی حاصل خاص است. بنابراین این نظام توسط علما، توسط طلباء اینا به دست آورده شد. باید اینمی نظامی که به توسط همین علما آورده شد به دست علما سپرده شود. ورته مهال د بلخ ولایت مرستیال والي د قرآن کریم د فضیلت او په بشري ژوند کې د هغه رول ته په اشارې ټینګار وکړ چې ټول هیوادوال باید په اتحاد او اتفاق سره د جوماتونو او مدرسو په جوړولو کې هڅې وکړي. توجه امارت اسلامی و همیشه بر بالای مدرسه ها و بر بالای مساجد، بر بالای مردم و انصار مهاجرین و همگی انشاءالله الحمدلله نظام اسلامی برای همین مردم متوجه است. د ابوذر غفاري دارالعلوم مسئول وایي چې د فراغت په شپږمه دوره کې 9 تنه د حدیثو له دورې او 1 تن د قرآن کریم له حفظ وروسته فارغ شوي دي. امروز تعداد فارغین 10 نفر هستند و 9 نفر از فضلای کرام هستند که از بخش دوره احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز سند فراغت میگیرند و رسما به عنوان یک فاضل، یک عالم به جامعه تقدیم میشوند و مسئولیت های علمی خود را میخواهند که ادا بسازند. و 1 تن از حفاظ کرام هستند که از بخش دارالحفاظ دارالعلوم ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه فارغ شدند. له بل خوا فارغ شوي زده کوونکي د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې له خپلو زده کړو څخه به د اسلامي ټولنې د ودې او خدمت او د قرآن کریم لوستلو د دودیزه کېدو په برخه کې ګټه اخلي. تقریبا ابتدایی که درسی که ما شروع کردیم تقریبا 16 سال میشه که ما درس خوندیم و فعلا الحمدلله امروز فراغت حاصل کردیم از دوره حدیث. الله پاک را سپاسگزار هستیم بی نهایت در مقابل نعمت‌هایش و احسان و لطف و عنایت‌هایش. و بعد از حمد و ثنا و ستایش خداوند صلوات تقدیم میکنیم خدمت نبی صلی الله علیه و سلم. پیام ما من حیث یک جوان و من حیث یک تحصیل کرده در بخش علوم اسلامی برای جوانان همیست که ما باید اهل سواد باشیم، ما باید اهل کتاب باشیم، ما باید اهل قلم باشیم. د یادونې وړ ده چې دا په مزار شریف ښار کې د ابوذر غفاري له دارالعلوم څخه د قرآن کریم د طالبانو د فراغت شپږمه دوره ده چې د اسلامي امارت د مسؤلینو په حضور کې لمانځل کیږي.